بسم الله الرحمن الرحیم. د جهان ټلویزیون معززو لیدونکو السلام علیکم. د خبرو تل خپرونه ده او زه حنیف صافی تاسو ته هرکلی وایم. نننی بحث مو د وسلوالو طالبانو او حکومت لخوا اوربند ته ځانګړی کړی دی چې واقعیت دغه ورځنی او درې ورځنی اوربند به څومره وکولی شي د افغانانو په امنیت یا د افغانستان په امنیت کې رول ولوبوي او افغانانو ته به څومره روحیه ورکړي چې په دواړو طرفونو حکومت او هم په وسوالو طالبانو د دې باور پیدا کړي چې دوی بالاخره سولې ته چمتو دي او هیله لري چې بالاخره افغانستان کې سوله راشي. وسوالو طالبانو په دې خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حتی هغه کسان چې درې ورځې د دوی په اوربند کې داخل وي راتللی شي د دوی تر سیمو لاندې واک لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره تګ راتګ کولی شي او راتلی شي. هلته ورته کوم مشکل نشته ده که نظامیان وي او که د حکومت نور کارکوونکي وي. بله خواته له دې سره جوخت د سپینې ماڼۍ ویلې چې موږ هم چمتو یو چې له طالبانو سره خبرې وکړو یا لیوالتیا لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې کینی. دا هغه څه دي چې له دې څخه وړاندې سپین ماڼۍ ورڅخه انکار کوو. امریکا ویلي چې موږ طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو نه یو. بلې خواته دلته پاکستان لوړپوړی چارواکی افغانستان ته د ولسمشر اشرف غني په بلنه را روان دی او ویل کیږي چې استخباراتي معلومات ورسره به افغان حکومت شریکوي له پاکستان سره او داسې یو جوړجاړي ته رسېدلی دي چې د استخباراتو رازونه به یو بل ته وایي. هغه څه چې ډیری سیاسیونو ورڅخه اندېښنه لري هغه هم دا مسله ده چې ولې هغه څه چې پخوانیو حکومتونو پاکستان ته نه ورکړي په دې حکومت کې په پراخه کچه پاکستان ته ورکول شول. سلام او درنښت. بیا هم تاسو ته هرکلی کوم. په بحث کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد آصف وردګ او ښاغلی استاد قریشي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. مهرباني. ښاغلی قریشي لومړۍ پوښتنه به تاسو څخه پیل کړو. واقعا دغه اوربند چې لومړی د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلام شو بیا ورپسې طالبانو هم غبرګون وښوده چې درې ورځنی اوربند او حتی په دې غبرګون یا اوربند کې یو څه چې په دغه 11 کلونو کې طالبانو ویلي نه وو او یا ورڅخه ښودل شوي نه وو د هغو کسانو چې دوی سره مخامخ په جبهه کې جنګ کوي د دوی کسان هم تللی شي هلته نظامي افغان نظامیان تللی شي د دوی په سیمو کې هغه درې ورځې اوربند کې دوی ته کوم مسله نشته. واقعا څومره خوشبینه یاستئ دا اوربند ته؟ د لوی خدای په نامه سلامونه مې استاد ته مې چې جناب وردګ ته دلته تشریف لري او تاسو ته د تاسو ملګرو ته هغوی چې موږ ویني او اوري احترامانه ډالۍ کوم. په دې ځای کې په درې ابعادو کې دا خبره موږ تر څېړنې لاندې نیسو. په استخباراتي برخه کې په فرهنګي چې مدني او صلح او دا شیان او له دې ځای نه پرته تاریخي تجربه دا چې ښاغلي غني وشو کولی د 22 تاریخ ځینې چې په قرآن شریف د نزول ورځ یا شپه دی شب قدر دی تر 5 تاریخه پورې د یو تبارک په له مخې ځینې د یو سپېڅلي نیت له مخې ځینې د خپل هغه ښه نیت وښو د طالبانو د وړاندې چې د جنګ کوو شي کولی له همدې لارې ځینې یو بهانه شي او جنګ مهار شي او له همدې ځینې زموږ د اوربندونه فیصله سره شروع شي او طالبان هم درې ورځنی اوربند وویلې دا هم ښه خبر ده. یعنې دغه دواړې خواوې په جنګ کې اغېشته او ښکیل خوار زما په خپل فکر باندې چې باید ملت دا به ټول تایید کړي او دا یو ښه خبر دی یو نیک قدم پورته شوی دا دی. دویمه خبره په دې کې ده چا سره چې موږ اوربند کوو یعنې دولت ورسره اوربند کوي هغه کې دا دوه ډلې پکې نومونه اخیستل شوي دي. متوقع سره لکه د داعشانو غوندې نوم پکې نشته. په طور دا مثال که چیرې موږ یعنې دولت وشي کولی چې د هغوی سره هم ګر چې هغوی ډېر افراطي برخورد وکړو د هغوی لپاره عقب نشیني کړې وای دا بهتر و. په دې خاطر باندې زما منطق په کوم ځای کې نغښتی دی د استخباراتي نقطې نظره ځینې کیدای شي چې آی اس آی د دې د بیرغ تبدیل کړي په دې ډله کې چې وضعیتي دوی لیواله دي هغه افراطي کسان یې اورپکي کسان یې د بیرغ لاندې تبدیل کړي او بیا راوړي په د اختر په میلو کې مشکل پیدا کړي.
او هغوی منلې وه، دوی منلې وه. په مجموع کې یعنې ټولې هغه خواوې چې په جنګ کې اخته دي له هغو سره به اوربند یعنې ویره شته چې دغه اوربند څخه هم استخباراتي کړۍ او هغې خواته د دوران هغې خواته مغرضې کړۍ غلط استفاده وکړي او بیا هم دغه اوربند یو بدنام کړي په حساب زما ستا مطلب یو شی شو، همدونه کفایت کوي. بله خبره په دې کې ده چې د پاکستان دغه اوسنی نیت چې دوی په جنګداو ښار کې وښوو رئیس جمهور او د متحده ایالاتو د روسیې د دننه په هېواد کې هغه کرزي ملګرو ملتونو د خلیج هېوادونو عربي هېوادونو او د منځنۍ اسیا هېوادونو د هندوستان په شمول باندې او خپله د پاکستان په شمول د ایران په شمول باندې دا ښه خبر سړی باید یو چا نیکه خبره او نیک عمل ښه وڅېړي او هغه ستایش وکوي، خو عمل یو بل شی دی. ځکه تل مدام تجربې داسې ښوولی دی هغه د ډاکټر نجیب الله د زمان څخه را دې خواته چې هغه به په خپل زمانې کې اوربند اعلان کړي، په دغه د اوربند په شپه په میدان هوایي د کابل کې به یو جنجال پیدا کړي. هغوی خوا به منلې وه، بیا به ویل دا زموږ له خوا نه نه ده، د دې ډلې له خوا نه ده، د دې ډلې له خوا نه ده. اما په ټوله کې به د یو بل سړي د یو بل نهاد د یو بل ټولنې دغه پروسه بې باورې کوله او نه یې غوښتل چې بالاخره افغانان سول ته لاره پیدا بالاخره یو ستونزه ایجادوله او هم د دولت حیثیت ته او هم هغوی چې جنګیالي ډلې دي جګړه ماران دي د هغوی حیثیت ته هم د دواړو ته صدمه رسېږي. داسې بیا تعریف کېږي دغه ملفه داسې تعریف کېږي چې نه د دوی هغه جلو د بل سړي په لاس کې دی او دې ته وایي چې تا جلو هم په بل سړي په لاس کې دی. یعنې دې کې هم سیاسي بود کې هم په استخباراتي بود کې ناوړه ګټه به هر هغه څوک واخلي چې هغه د افغان شریف ملت سره عدو خصومت او دښمني ولري. ډېره مننه ښاغلی استاد. ښاغلی وردګ ستاسو نظر اورو، واقعیت دغه کوم حرکت چې دواړو خواوو پیل کړی یا ولسمشر اشرف غني لخوا لومړی ګام پورته سو، ورپسې دوم ګام یې له طالبانو لخوا پورته شو، واقعا دواړه به په دغه خپل خبره باندې ولاړ وي او واقعیت دغه خبره به چې دوی کړې ده او دا ژمنه یې کړې ده چې دغه 3 ورځې به طالبانو ویلي چې موږ به کوم مشکل نه جوړوو او ورځې حکومت ویلي، واقعا په دې به ولاړ وي او دې ته به لاره هواره کړي چې ورو ورو داسې دا اوربند دوامداره شي او بالاخره سولې ته موږ لاره پیدا کړو. د هستیختن جلاله شانه په نامه لومړی تاسو جناب استاد قریشي صاحب دارنګه ستاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی. په یوه جمله کې عرض وکړم د روژې مبارکه میاشت د یوه انسان افغان مسلمان په صفت یو ډېر نیک کار، یو انساني او اسلامي کار وشو. دغه اوربند که یوه لو 3 ورځې پرېږده چې یوه ورځ هم وي هغه ملت چې 40 کاله په اور کې سوځي په تحمیلي جنګو کې هره ورځ د شهیدانو جنازې دي د کابل په اکثر ادیرو کې اوس ځای نشته چې مړی کې خښ کړي. 3 ورځې خو پرېږده چې حتی یوه ساعته 3 دقیقو ته هم خوشحاله وي. ولې دا کومه هغه نه ده لوبه نه ده د فلم سینمایي فلم نه دی چې به د ملت یې ګوري. هره ورځ وینې صدقه کېږي، هره ورځ سرونه صدقه کېږي، هره ورځ تراژیدۍ دي، ډوډۍ نه لري، بل 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 پرته دي. د ډېر یو ښه کار وشو، ډېر یو نیک کار وشو. هغه بعضې پېژندل شوې څېرې چې صلح نه غواړي او د خبرو څخه حساسیت لري، هغه څېرې دي چې ورته موږ کړی شو غله ووایو. یعنې د دې تراژیدیو نه د دې ګډوډیو نه چې د قانون حاکمیت نه وه، دی په غلاو په معاملو د ډالرو چښتن شول، د بلندمنزلو چښتن شول، دی وجدانونه لیلام کړل. طبعا دی د سولې څخه حساسیت لري، ولې که د ګډوډي جنګ نه وي هدی خو بازار. یو بله خبره ښاغلی وردګ تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، واقعا په نړیواله سطحه له دغه ګام څخه د اوربند څخه ډېر ستاینه شوې ده، ورڅخه ملاتړ اعلان شوی دی. دلته په هیواد کې تاسو ورته اشاره درلوده چې په هیواد کې لکه پخواني زموږ ستاسو مجاهدین نه هرچاته به مجاهد نه وي، ډېرې دي چې تر اوسه دې څخه ملاتړ نه دی اعلان کړی او خپل غږ نه ده پورته کړی. ښه، زه دغه نقطه هغه کوم.
یو تعداد ما د وخت درته وویل یو تعداد غلو چې د دغه ګډوډیو د امریکا د راتګ څخه بعد لعنتي استعمار نه چې په تیارو کې ډالر راغلل باد شول فضا مځکه فرش شوله دوی ته قصدن دغه شی ورکړل شول چې دوی په پښو ودرېږي پهلوانان یې ځینې جوړ کړل مګر بې فرهنګه چې اکثرا افغانیت نه درته مني نورې ډېرې خبرې دي دغه هم دغو اشغالګرو درته جوړ کړل د دوی دغه تجارت د دوی دغه خپلسري د دوی د چورو چپاول په زرګونو زرګونو بیت المال مځکه چورو چپاول شوي نه ده د اوس د تا معدنیات نه تالان کېږي دا خلک یې نه وړي دا خیانت دی ګورئ ډېر نور مسایل هم دي د دوی بازار د دوی دغه وجدان فروشي په همداسې یو حالت کې ده کله چې آرامي راشي کله چې قانون حاکم شي کله چې واک ولس ته ورشي بیا دغه غله نشي کولی راغلو د تا یوې جملې څه زه موافق نظر نه لرم د جهاد یو مبارک نوم دی سلام د دی عظمت ته د قرآن حکم دی قرآن تا ته ویلي چې تا شخصي حریم په ناموس په ملک چې د ناموس حیثیت لري چا تجاوز وکا قرآن حکم کړی چې ته د ځانه دفاع وکړه که وی نه کړې دفاع ونه کړې هلته یې ووژلې مردارېږي که د دفاع په حالت کې شهید شوې ته شهید کېږي چې واجب الجنت دی الله پاک پیغمبرانو ته واجب الجنت نه دي ویلي مجاهدینو ته یې ویلي یو زه هیله لرم تاسو غلو ته مجاهدین مه وایئ جهاد تعریف لري څوک چې د هغو تعریف نه ووځي ګناه ده چې ورته بیا هغه نوم ورکوئ فرضاً زه شکر مسلمان یم د تا ته مخ کلمه وایم قریشي صاحب هم ناست بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله په هیڅ اسلامي منطق ته ماته نشي ویلی چې ته کافر یې ولې ته اجازه نه لرې خدای ناخواسته مثال راوړم سبا نه بله ورځ ځمه د یوې کلیسا نه خبرې کوم زه خپله توبه مې دې وي خدای مې دې وساتي په همدو خوله باندې اقرار کوم چې وروره زه نور مسلمان نه یم زه عیسویت ته لاړم دغه مې کور شو که یو تعداد چې په کابل کې هم بعضې مرکزونه د خلکو جوړ کړل که نه چې مسلمانانو ته غسل ورکوي چې اول پاک شي بوی موی خلاص شي بیا ولاړ شي عیسویت ته اضافه د کابل کې هم دغه مرکزونه شته دي پر ترتیب د بحث نه وځو نو هغه وخت ته بیا حق نه لري چې ما ته مسلمان ووایي زه نه وایم چې یو تعداد به د موږ سره د موږ مجاهدینو سره د جهاد په صفوفو کې نه وو مګر هم هغه وخت هم غله وو معاملهګر وو مګر هم یعنی همدا کړی اوس هم شته چې نه غواړي د سولې غږ برق کړي او بالاخره سولې ته لاره هواره شي زما تبصره په دو وه چې تاسو هر غله ته هر دبړمار ته چې د جهاد د تعریف نه وتلی لطفا د دغه مبارک نوم مه ورته یې خو نه موږ هم ورته ښه څه وایو پخواني مجاهدین نه پخواني مجاهدین خو زه یم که نه پخواني مجاهدین زه پخوانی مجاهد یم نه تاسو خو اوس هم مجاهد یاست زه اوس هم یم هغه وخت هم جهاد فرض دی ډېره مننه لمونځ چې فرض دی که نه روس ملک اشغال کا قرآن حکم وکړه چې د هغه نه دې ګډوډۍ نه یو تعداد د جهاد په نامه د جهاد په تمثیل د رښتیا هم دلته بیا درته منم د ډالرو څښتن شول د چوکۍ څښتن شول بل شول پهلوانان شول بل شول اوس هم دعواوې لري مګر هغه مجاهدین چې د الله پاک په خاطر د عقیدې جهاد یې وکړه زه تا ته ویم ما بعد شهید داود خان شهید شو د همدغو سره استعمار د وطن فروشانو د لاسه چې کورنۍ ورته شهید شوه ما ته مثال راوړئ داسې نر به په افغانستان کې پیدا شي چې ووایي ما بعد شهید داود خان په کوم نظام کې کار کړی نه داسې یو څوک پیدا شي چې ووایي چې وردګ ته د فلانۍ منبع نه انجو نه داخلي خارجي نه چې یوه افغانۍ یو ډالر ډېره مننه ښاغلی وردګ ولې موږ وجدانونه نه دي هغه کړي د مال لږ هغه راګرځم بیرته راګرځم د لږ وخواته اصل موضوع انشاءالله بیرته راګرځم زه بیرته بیا بحث ته ډېره مننه درنو لیدونکو لنډه دمه لرو